تازه او بیړنی خبر د بنو زندان کې د طالبانو او پاکستاني کمانډویانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د خیبر پښتونخوا بنو سیمې زندان ته د طالبانو له دننه کېدو او هلته د پاکستاني ځواکونو یرغمل نیولو نن دریمه ورځ ده. ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني حکومت یاد زندان ته د دننه کېدو لپاره خپل SSG کمانډویان هم لیږلي، خو لا نه دي توانېدلي چې زندان ته دننه شي ځکه چې د TTP وسلوالو سخت مقاومت پیل کړی دی. سرچینه وایي چې د امریکا ډرون الوتکه هم سیمې ته رسېدلې او 2 ځلې یې بمباري هم کړې ده. که څه هم د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې یا د جګړه پای ته رسېدلې او ټول وسلوال وژل شوي، خو د TTP سرچینې وایي چې د دوی د مجاهدینو له لوري تر اوسه د یو میجر په ګډون لسګونه کمانډویان وژل شوي دي او سخته جګړه لا هم روانه. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو یو مرکز سقوط شوی دی. د جنوبي وزیرستان وانه بازار کې د TTP کسانو د پولیسو یوه تانه نیولې. پاکستاني طالبان وایي چې د تانې ټول پرسونل ورته تسلیم شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې یاد برید نن سهار 4 بجې ترسره شوی او لږ تر لږه 80 وسلوال یو لاس په تاڼه برید پیل کړ او څو شیبو کې سقوط کړه. د TTP اړوند کسانو په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د فتحو لړۍ پیل شوه او ډېر ژر به پښتونخوا د پاکستاني حکومت له حاکمیت څخه آزاد کړي. یاده دې وي چې د وروستیو کې پر پاکستاني ځواکونو د TTP بریدونه ډېر شوي او هره اونۍ لسګونه پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.